یو یره چې د علماء ذکر کړي چې د مؤمن سره به یو یره موجود دی دا وګوره که چیرته موږ تاسو کې دایره موجود دی موږ تاسو به مؤمنان یو که چیرته دایره به موږ موجود نه به هم اصل دعوی عملی به موږ مؤمنان نه یو علماء ذکر کوي چې د مؤمن سره به خوف الحجاب خوف الحجاب سمانه یره به سره دا موجود دی چې کله زه د قیامت پر ورځ د الله مخې ته ورشم او اصل چې رب العالمین سمانه په پرده کې شي او زما سره خبرې وکړي دا ګور زمونږ تاسو ته یو وړه خبره ښکاری خو لیکن کله چې موږ تاسو د الله خوا ته ورلو او الله رب العالمین رانه په پرده کې شو چې زه بند خپل کار کوه تاسو له خبرې نه کوم نو الله به موږ تاسو ته پته ولګي یو ژوندۍ مثال د دې په موږ تاسو کې د چا د اراده چیرې د قومندان صاحب سره ملاویږم د والی صاحب سره ملاویږم د ملک د باچا سره ملاویږم او دې نه موږ تاسو روان شو او د باچا خوا ته ورشو او دا باچا موږ سره ملاو نشي او موږ ته چې خپل کار کوه نو څومره به انسان خپي او به د باچاهانو باچا د زمکه اسمانونو باچا هغه موږ تاسو ته وای چې زه باندې خپل کار کوه او زه تاسو نه ملاویږم كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الله رب العالمين سوره المطففين کې دا خبره ذکر کړې ده چې الله رب العالمین به د خلقونو پرده کې شي د خلقو سره به خبرې ونه کی سلف به ویلې وای کچیر ته انسان ته د قبر عذاب ملاوي شي نو یلا وای ته دې نظم من وساته زګه دام ډېر سخت کار دی د قبر عذاب خو لیکن چې کله د قیامت پر ورځ د انسانانو الله رب العالمین په پرده کې شه د انسانانو سره ملاو نشي نو دا غټ عذاب دی په دې باندې صبر نشي کېدلی الله رب العالمین ولې د بندنه په پرده کې کیږي ولې سره خبرې نه کوي مخامخ ولي وسرا پردره ولي وجد هذا قران کې الله رب العالمین وای کلا بل ران على قلوبهم په دې دنیا کې د دې بندگانو په زړونو باندې څنګه دي څنګه پردې دی په الله رب العالمین په دنیا کې نه په دنیا کې موږ تاسو څه اینو مال اینو بچینو ګډه بزې داینو خو لیکن الله رب العالمین موږ نه اینو په دنیا کې موږ په زړونو باندې څنګه دي چې دا څنګه موږ په زړونو باندې یو د قیامت پر ورځ الله رب العالمین موږ په پرده کې شي او کچیر د منګو تاسو په دنیا کې الله رب العالمین لیدو د الله يرم په دې ځای کې موجود و یو کارم د دې لپاره پرې خدا چې الله زمونږ نه خپکیږي او دی وجه نه موږ دا ګناه پریدو د قیامت پر ورځ الله رب العالمین من تخکاری شي صحیح حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي يتجلى لنا ربنا ضاحكا د قیامت پر ورځ الله رب العالمین من تخکاری شي او خان دی با دا به څومره د مزي حالي مذهب کیدا علما ذکر کوي روایتو کې راغلي دي چې په جنت کې به هیڅ یو نعمت ډیر خون نه کوي سوا د دې نعمت نه چې الله رب العالمین د دې جنتانو سره ملاقات وکړي دا به ډیر خون کوي د مؤمنانو لپاره ډیر مزه ور کوي چې د الله رب العالمین سره ملاقات کوي په جنت کې به د الله رب العالمین د ملاقات یو خاص ټیمي په هغه کې به الله رب العالمین د جنتانو سره ملاقات کوي او دغه ټیم ته به جنتین دومره خوشاله چې په جنت کې بل نعمت ته نه خوشاله د الله دې در دومره مزه کوي هلاکت د هغه خلکو لا چې هغه د الله رب العالمین په پرده کې شي او الله رب العالمین سره خبرې وکړي هغه خلک تبادي هلاک دي لکه په تور مثال په دنیا کې د سړی او محبوب پلار دی او ډېر مینه سره کوي او دا پلار د دې انسان نه خپشي دا بچي د کور درانه وځي په پلار باندې سلام واچي سلام الله پلار وانه خلی خبرې وسره نه کوي نو دا انسان به څومره خپي یا د چا یو استاد یو شیخ دی او دا استاد د شاګرد نه خپشي خبرې وسره نه کوي مخې سره ډیره مینه و نو دا شاګرد به څومره خپي دا دنیا پر تنګيږي لکه هغه درې صحابه کعب بن مالک او هلال بن امیہ او مراره بن ربيع د تبوک د غزا نه د درې صحابه پاتې شویو نبی صلی الله علیه وسلم سره خبرې بند کړې نبی صلی الله علیه وسلم د خپشه علی په قران کې حالت بیان کړل دي وضاقت عليهم الارض بما رحبت الله وي په دې درې صحابه باندې د اسمکه د سره څنګه شولا سره د پراخوالنا دې درې صحابه ویلي اسمکه مونږ ته هغه اسمکه نه ښکار کېدل کوم چې مخ کې و هغه اسمکه نه و د اسمکه د بدل شولا وجه څه و چې زمونږ محبوب انسان محمد صلی الله علیه وسلم خفو دې د وجه نه په دې باندې د اسمکه را تنګ شولا چې به د یو بندن الله رب العالمین خفي او د دې بندگانو په پرده کې شنو تاسو سمره خفي نو یو غم چې د مؤمن سره په دنیا کې ګور دا غم د هر انسان سره باید پیدا شي چې د قیامت پر ورځ باندې آیا الله رب العالمین ما سره ملاو شي او کنه ما نه په پرده کې شي دا سوچ او فکر د هر مؤمن سره پیدا کول پکار دی چې هر مؤمن د ځان سره پیدا کړي